خبرو کنجرتوب نشترحالونو او کلبونو تلاړو او د غریبانو کنجرتوب سرکونو تروت. یو ته مې غوړځوي زمونږ علاقه کې وادو نو بینډ ور سره او دا سرو جامو والا بینډ وروته چې دا سرکاري دي که پرایویټ دي نو اورځي هلکه دا ولې ان یا دې څوک هلکان دي ودا هلکان ستا په ښځه واچوه د سپي بچیا مولیان اوس د لور د واده کارت چاپ کوي. مولیان راشي چې په دواګانو رخصت کوي. غریبه کمزورې ده داسې سنډاګیله یې ورکړې ده. جومات تم چې هین استاد راشي نو او چنیا تا په خزان دا چنیا واچو جومات ته ځي چنیا دا کوزه ولې نه دی غوړېدلې دا جومات ولې ګنده دی په تاسو تندر پریوته دی خو ته صفا کړه تاسو په ګرنیټ لګېدلې جومات ترانه نه وځي او خیرونو جارو راوال او جاروی کا کنه په خوا په ګیر خرانو په دې موټر سایکل خزي ګرځول اوس ګیره والای په ما چلته تیریږي نو موټر سایکل رو کې خزي تمام خي چې دا د استاسو دشمن نه یو ته چې زه خودم نه ورته نه ورکې ګیرو والا نو دا ګیری چې اوس د ګورم کنه نو ما ته دا خان خبره را یاد شي یو طالب ته ویلي مولا صاحب ستا دا ګیره ښه ده که زما د سپي دا لکۍ ښه ده هغې ورته ویل ما ته پته نشته ولې وی که ایمان یې تېر کو خو ستا د سپي د لکۍ نه ښه ده او که ایمان یې تېر نه کو ستا دا د سپي لکۍ ته ښه ده نو چې بربنډه ښځه یې په موټر سایکل په ځان پسې سوره کړي او ګیرې مې دې ګیرې نه د سپي لکۍ ښه ده که نه ده دا چې دې ګیرې نه ونیسم وای دا لاس په کله راځي ما کې او ما اوس کمزور یم شم ګرځېدی نه شم دې ګیرې نه مې نیولی ورته یم څنګه چل دی او دا ښځه یې راته ولاړې هغه ورځ یو بزرګ را سره ناست و نو یو خان راغی نه داس خان را مکینو دا خوزی دی ولی کی خو خوڑی لاندی نا کسی چل دی دا عادت بمونگ نکلوز طول قرآن لگیا دے پا پاکستان کی اخپولاندے پیمالی گی خز و نر بیگالا دا قرآن قوانین بخپولاندے پیمالی گی کپ دیزے کے جاد تعزیرات پاکستان دا دفع خلاف ورزی اکلا پولیس بینی سی کنا او پا دیزے کے چه خز ورطرا روانی دا قرآن پا خلاف ورزی اکلا پولیسی نیسی نیسی ہے حفاظت ہے کہ جمعہ زنانه ده چې لاس دې پیونه دا خو راوتې دی نه ده که نه دا خو راوتې دی نه ده خپل خاوند یې چیچړ دی په ډین پلازا باندې د یوې جړه د پلاستیکو یو ګوډای جوړه کړې ده په ډین پلازا نو هغه د ابله ورځ راسې دا ټاکي دادا نو هغه پلاستیک ګوډای چې مې بل ورځ ولیده اوس چې د دې کلو نه کوم هلکان پرونه راسې را روان دي او نن را روان وو نن بېګاله به تشریف پېښور ته راوړي نو هغې ځان سره په ډېټسنو کې ډمان کېنولي دي او مغه چل ورته هلکان هم کوي د مور وادم دی دویم میړه ته ودیږي
که خزم دویم سړی ته ودیږي که خورم بل و سړی ته ودیږي